دغه دواړه لورانې چې زما دي د یوه ملا ماته شوې او بل له مې اپرېشن کړی 10 کاله مخکې او اوس جټکه په راځي او بالکل بېهوشه پرته دوړې اریان یم دې مشر چې وه دې 2 بچي وو هغه مفات شو اوس هم دا کور نه پرېږدم ورته خرڅوم دی ځکه دا راته پرتې دي ما یې بس څه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم د مرسته وکړئ پیج درنو او قدرمندو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې درنو ملګرو ښځه د کور رڼا د کور ښایست چې د کور ټول ساز و سار د زنانو پر مټ باندې جوړ وي نارینه په ورځنیو کارونو کې د کور نه بهر مصروفه وي خو ولې د ښځې کار چې دی هغه په کور دننه دی په کور دننه د الله رب العزت دغه ښایست د هېچ چا په کور کې هغې ته نقصان نه رسوي دغه کورنۍ ته راغلي درنو ملګرو په دې کورنۍ کې 2 داسې زنانه دي چې دواړه په یو اوږده مریضتیا باندې اخته دي او د کورنۍ دغه سرپرست دی دواړه د دې لورانې دي د دې کور خوشحالۍ ټولې دغه 2 مریضانو له منځه وړي دي د دې کیسه به تاسې واورئ او په حال باندې به یې را سره مخ کړي دی په خپله رڼا واچوي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ماشم دی د ډکې اوسېدونکی یم دغه دواړه لورانې چې زما دي د یوه ملا ماته شوې او بل له مې اپرېشن کړی 10 کاله مخکې او اوس جټکه په راځي او بالکل بېهوشه پرته وي 15 کس کوم ځای ډول اپرېشن کړی سر اپرېشن ما مزغو لاندې رسولی وه او هغه اپرېشن مې ورله کړی اپرېشن نه بعد بیا څه وشو بیا جټکه په راځي اوس جټکه په راشي بالکل 15 کسه دې باندې ناست دي او نه شي کابو کولی خبرې مبرې کولی شي خبرې نه شي کړی ګونګی شي که نه ګونګی شي بس ګونګی پرته وي بیا او بس همدا شلکارې پکې جوړي او د بلې ملا ماته خاوره پرې رالوېدلې خاوره پرې رالوېدلې وه او ملا بوچه ماته وه بیا هم جلبات ستامله ویوړه هلته یې اپرېشن کړه او بس اوس پرته راته نو اپرېشن نه بعد یې کومه نتیجه ورنه کړه هېڅ دغه نه ورکړی او بل ځای ته خو تکړه ډاکټرانو ته نه وه وړې نو وسمه نشته نو څنګه ویسم زه وسمه بالکل د روپۍ هغه بچو دوړې اریان یم بس بالکل وسم نشته ورسره دې مشر چې وه دې 2 بچي وو هغه مفات شوي ملا چې ماته ده او نور یو رقم درک مو نه لګي کوم کور کې کالی ورکړه هغه مو ورته خرڅ کړه یو رقم درک مو نور نه لګي کوم منډیوالان مو خپلوان مو هغونه مو راقرض کړي نور چاته ویلم په ایمان کشم او پاسپورټونه خو د دوی نشته یو هم نشته پاسپورټ پاسپورټ وایي دا خوا چر رقم وایي دا کور مو ورته خرڅول خو بس وړی مه ده اوس هم دا کور نه پرېږدم ورته خرڅوم دی ځکه دا راته پرتې دي ما یې بس څه وکړم قدرمنو ملګرو د دغسې اوږدې مرستیا نه د الله رب العزت ستاسو د ټولو فامیلونه وساتي درنو ملګرو د دغسې کورنیو تر شا بار موږ تاسو نه غوښتنه کوو چې راسره ملاتړ وکړئ څنګه چې مو مخکې راسره مرستې کړي ستاسو په مرستو باندې ډېری مریضان الله رب العزت ورته شفا ورکړه او روغ رمټ شو اوس هم په دغه کور کې چې دغه 2 زنانه پرتې دي دا ډېر د اوږدې مرستیا سره مخ دي او د دغه مشر خبرې تاسې واورېدې چې د دغه کور خرڅېدو ته هم مجبور دی چې ورته خرڅ کړي خو د دې علاج دپاره د خپلې هڅې کړي دي قدرمنو ملګرو له تاسې غواړو که تاسې نغدي مرسته له وسه کېږي که هر قسم مرسته مو له وسه کېږي د دغې په برخه کې راسره وکړئ که د دې سره تاسې نغدي مرسته وکړه موږ لومړی دا کوښښ کوو چې دغه دواړو مریضانو ته پاسپورټ جوړ کړو د دې ویزې ووهل شي او دغه مشر به یې لرې پښتونخوا ته بوځي هغه پاکستان ته به یې بوځو که د کوم بل هیواد وس او توان په چا کې وي نو ما درته دا بار ویلي دي چې هر رنګه مرسته د دغسې مریضانو نه ونه سپموئ الله رب العزت به تاسو ته د هرې روپۍ په بدل کې ډېرې نیکې بدلې درکړي ډېره زیاته مننه کوم